دغه بالرانو ته چې موږ چغې وو ټول د راشد خان پیښې مه کوئ، هغوی ته چې دی دغه قابلیت الله ورکړی دی، هغه که په چکر ځي که لیک کوي که په آخره کې راځي، هغوی کې دغه څه شته دی چې هغه راشي او ځان هغه لوبه کې اجسټ کړي او هلته خپل پرفارمنس راولي. نن موږ ساوت افریقا 15-16 ځلې راګیره کړله، خو موږ سره هغه بالران نه و چې هغوی د هغه سلو مومنټم چې دی هغه همداسې ویسي. موږ په هغه کرکټ کې کامیاب یو چې کله په موږ باندې اټیکینګ کېږي، او ون ډے کرکټ چې دی دا 3 مرحلې لري. په دې کې سټارټ کې لږ څه اټیکینګ کېږي، مینس کې لوبه سلو کېږي، ته به دلته کوشش کوې چې هغه خپل دغه د کوم ریکوایرډ چې په تا باندې روان دی دا ډېر لاندې راولي، که اخره کې په تا باندې اټیکینګ هم کېږي نو چې تا باندې هغه ټارګېټ دومره اوچت نه شي چې تی بیا چیس نه کولی شي. نن هماغه شی وشو، څومره مس فیلډینګ چې وشولو، د پاکستان په وکټه باندې کیچ مس کول یا یو رنز اضافه ورکول دا خپله میچ د لاسه ورکول دي. نو دغه ټولو شیونو ته باید خیر نن خو وشول او اوس موږ ته چیسنګ را په سر دی چې 315 رنز دي. خلک وایي چې وکټې اسانه دي، خو که ته چېرته په دغه وکټو باندې په صحیح ایریا کې بالینګ وکړې، تاسو به اوس د افریقي بالینګ وګورئ چې دوی څومره په ښه طریقې سره کوي. نو دومره مسانه نه دي چې خلکو څومره ورته هغه ورکړی دی. 280 215 280 کې تاسو ټیم رانیولی شئ، خو خالي ښه بالینګ کول پکار دي او په فیلډینګ کول پکار دي. زمونږ نن فیلډینګ هم بیکاره وشولو، کم ټیم کې چې زمونږ د ټیم مومنټم جوړ شول هلته موږ مومنټم د لاسه ورکړلو، او بیت هم چې دی ساوت افریقا هم خپله پوش کوله چې هغوی په موږ باندې تیز کرکټ وکړي. موږ هغه سلو کرکټ کې ساوت افریقا نه شوه ساتلی چې هغه موږ وساتو او د هغوی د ټارګېټ چې دی هغه لو شي. نور احمد چې په کم لین کې بالینګ کولو سړی به څه ووایي چې دومره لیګ کرکټ سره ته اوس هم دې ته حیران یې چې یاره زه 6 بالونه په کم ایریا کې ویم. فضل حق سره 3 باله که هغه ښه وشول، باقي 3 بالونو دپاره دا مایند نه لري چې زه څنګه دغه 3 باله خپل خلاص کړم، ځکه ون ډے کرکټ ته دوی ټایم نه ورکوي، نه په کور لیسټی کوي، نه مړه بس سړی به څه ووایي. نو یو سم نه کوي او بس خالي بس راشي ځان پکې راواچوي. هغه د راشد خان پیښې مه کوئ، هغه یې چې کوي هغې ته الله ورکړې ده.